درې ټکي به زه وایم سم معلومات نیمګړي معلومات او د فکرمندۍ وړ معلومات. لږ شمه وخت کې بلوچ لیبریشن آرمي چې کوم خبریالانو ته یو خط لېږلی دی په کې خپلې غوښتنې یا مطالبې وړاندې کړي دي. سر کې هغه ویلي دي 13 پاکستاني عسکري وژلي دي، 214 هغو په قبضه کې نیولي دي. مطالبه یې کړې ده چې په 48 ساعته کې دي د دوی سیاسي قیدیان یا بندیان خوشي کړي او د دې په بدل کې دوی 214 پاکستاني عسکر د ISI استخباراتي غړي یا نیم پوځي ملیشي ځواکونو خلک داغو د دعوی تر مخه هغه خوشي کولی شي. هغه په خپل دغه دعوه کې د ښکار لیکلي دي که دا مطالبه ونه منل شوه پاتې لیدل شوي خلک به ووژني او هغه لیکلي چې د جګړې د نړیوال قانون تر مخه دا قیدیان د بلوچ لیبریشن آرمي سره دي. هغه ویلي دي چې مقبوضه یا قبضه کوونکي ځواکونه باید د دې د وارنینګ یا خبرداري اخري وګڼي، بیا خبرداري نه ورکوو. برګیډیر صاحب وویل چې ممکنه توګه باندې دا خلک غرور ته دی، خو اخري چې کوم خبر بلوچ لیبریشن آرمي بیان موږ ته رالیږلی دی او ما د نورو خبریالانو سره تصدیق کړ چې هم دا د هغو بیان دی. هغې کې دا وایي چې بیا که مطالبې ونه منل شوې نو نه یوازې دا چې 214 به اغوا کړی شوي خلک به ووژني بلکې ټرین به ډسټروید کړي، یعنې دا ټرین به په مکمله توګه تباه کړي. اندازه دې نه دا ممکنه کېدای شي چې دا یو څوک په دا ټرین یا اورګاډي کې موجود وي. بله خبره چې هغو کړې ده هغه دا دی چې بلوچانې ښځې ماشومان او عام بلوچان وګړي هغوی پرېښي دي. هغو خلاف په عملیاتو کې دا خوشي شوي دي. د دې خبرې تصدیق تر اوسه پورې کومې ازادې رسنۍ نه دی کړی. بلوچ لیبریشن آرمي البته په خپله دا ویلي چې دا وګړي دوی پرېښي دي. بله خبره چې تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې کېږي هغه 400 یا ډېر زیات خلک وژل کېږي. د پاکستان د ریلوې یا د پاکستان د اورګاډو د ادارې کنټرولر کاشف نومیږي، هغه ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې 1500 سورلۍ په دې اورګاډي کې ناستې وې. ما چې د خپل خبریال سره په کوټه کې خبرې وکړې او د کوټې ریلوې سټیشن یا د اورګاډو چې کوم مرکز دی هغې کې د دې اورګاډي لپاره 900 سورلو ټکټونه اخیستي وو. اوس هم 200 سورلۍ چېرته دي دا څوک یې تر اوسه پورې چا جواب نه دی ویلی. ما وویل چې حیرانوونکې خبره په دې کې تر اوسه پورې دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان وزیر اعلی د پاکستان د پوځ کم کمانډر تر اوسه پورې وینا قام ته چې کومه ده په بشپړ توګه نه کړې. دوی SSG کمانډو د اپریشن کوي تر اوسه نه ده معلومه. 15 هلیکاپټر البته په کوټه کې بعد د خبرې تصدیق وکړه چې دې هلته ورلېږلي دي څنګه چې برګډیر صاحب وویل 40 کیلومتره لرې علاقه ده. بل خبر چې ما د دې تصدیق وکړه هغه دا دی چې دا ریلګاډي ته د مخکې نه بم نه دی ایښودل شوی. کله چې ریلګاډی سورنګ نمبر 8 ته رسي دوی پې حمله کوي او د هغې په نتیجه کې ریلګاډی چې دی هغه ودرېږي یا اورګاډی ودرېږي. دا هم ما ولیدل په دغه منظر کې چې بیا په ګڼ شمېر کې خلک چې دی هغه اورګاډي ته وروخیږي. د دې نه علاوه دا خبره هم تر اوسه پورې کره نه ده موږ ته معلومه چې د بلوچ لیبریشن آرمي د خلکو سره کم دی چې پاکستان دهشتګرد وي او هغه ازادي خوښونکي بلتونپاله ځان ګڼي او پاکستان پوځ چې دی هغه مقبوضه یا قابل شوی پوځ ورته وایي. د دوی سره کوم قسم وسله ده درنه سپکه په ممکنه توګه دا نه معلومه، خو دا خبره به یو وار بیا تکرار کړم چې هغو د 48 ساعتو الټیمیټم یا ګواښ کړی دی که په دې کې د پاکستان پوځ د دې مطالبې ونه منلې دی به پاتې 214 برابر شوي خلک هم ووژني.